حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا عادت و چې دی به د شپې په کوڅو کې ګرځېدو د خپل رعایه حالت په معلومو چې څوک په څه حالت کې دي. نو یو ورځ د ځان سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ملګری کو وی راځه عبدالله لږ په دې کوڅو کې ګرځو چې حالات معلوم کو. نو تله په یو کور کې رڼا لګېدلې ده او د دوو زنانو د شور اواز ترې نه راځي. دو زنانه پکې یو بل سره خبرې کوي، شور دی. دوی دواړه ورغله. عمر رضی الله تعالی عنہ د دیوال سره غلی کېناست او داسې واړه واړه دیوالګي به وو، د هغې سره کېناست چې څه مسله ده. نو دا مور او لور دی په یو کور کې. نو دا مور دې لور ته وایي چې کله به ما پی خرڅول که نه نو ما به پکې اوبه شاملولې نو پوره ګزاره به پې کېدله، خو چې کله تا ته پاتې شوي دي نو ته پکې اوبه نه شاملوې نو ګزاره چېرته کېږي اوس. نو د اوبو د پیو کې اوبه اچوه چې لږ ډېري څه پکې اچوه اوبه پکې اچوه چې لږ ډېرې چې زمونږ پې ګزاره کېږي. نو هغه لور ورته څه وایي مورې تا ته پته نشته چې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې نه منع فرمایلې ده چې میلاوټ په پیسې کې نه کوئ. نو هغه مور یې ورته وایي عمر زمونږ د حالت نه څه خبر دی، عمر زمونږ د حالت نه څه خبر دی او دلته عمر کم دی هغه تعیني. نو هغه لور یې ورته وایي مورې که عمر مینینې خو د عمر رب خو میني که نه، عمر مینینې خو د عمر رب میني. نو هغه له به څه جواب ورکوم، زه به دې پیو کې اوبه نه اچوم. چې دا خبرې واورېدې که نه عمر رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وایي په دې دیوال باندې کراس راوکاږه. څه پې راوکاږه؟ کراس راوکاږه، تیاره ده نښه پې ځان ته وکړه، سهار به یې سکو چې دا کور د چا دی، سهار به یې ګورو. سهار شو کور معلوم کو. عمر رضی الله تعالی عنہ کس ولېږه د دغې کور نه لاړ شه پی واخله. څه ترې واخله؟ پی ترې واخله. سړی لاړ چې پی واغستل، پی یې راوړه بلکل اصلي پی دی، اوریجنل پی دی، اوبه پکې نشته دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وغوښتو وایي څه دې خیال دی دغې ماشومې له دغې جینۍ له څه انعام ورکړم، څه انعام وله ورکړم؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وایي کم از کم چې 1000 دیناره خو ورته په انعام کې ورکړی شي که نه، 1000 اشرفۍ ورته په انعام کې ورکړی شي که نه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د داسې نیکې جینۍ هغه نیکي زه د سکو سره وتلم، د داسې نیکې جینۍ د داسې نیک سیرته جینۍ نیکي به زه د سکو سره تلم. 1000 اشرفۍ څه شی دی؟ دا زه د سکو د پیسو سره نه تلم. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل نو څه کوې؟ څه چل کوې؟ وایي دا زه خپلې لور جوړوم، خپل زوی له یې غواړم زما به انګور شي، زما به څه شي؟ انګور شي. وڅوک وه غریبه زنانه وه چې پی خرڅوي خو غریب یې که نه، په دغې پیو باندې د هغوی ګزاره کېدله. غریبه جینۍ وه، شپنکۍ وه. عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، خپل زوی له وایي دکه غریبه جینۍ غواړه. ولې؟ ځکه د الله نه پکې یره موجود ده. څه پکې موجود ده؟ خشیت الهي پکې موجود دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ 2 مشران زامن و هغوی له ودونه کړي، یو کشری زوی و دی په ټولو نور کې ډېر زیات ښایسته و، عاصم رضی الله تعالی عنہ. دا دنګ دراز لوړ قد یې لرو، دا ډېر ښایسته زوی، په شکل صورت نه ډېر ښایسته جوړو. وایي زه د دې رشته د خپل زوی عاصم له کوم. هغه جینۍ خپل زوی عاصم رضی الله تعالی عنہ له غوښته. دې ته ویلی شي خشیت